بسم الله الرحمن الرحیم. په امبریالوجي باندې کار شروع کوم. امبریالوجي ګورئ د ټولو نه اول د میډیکل کې د سټډي فرش چې کوم دی هغو دپاره طریقې کار دا دی چې د ټولو نه اول تاسو لا دا شی پېژندل دي چې دا لفظ چې کوم موږ ولیکلو یا تا په بک کې ولیدلو فرست ټایم، نو چې دا تا تر دې خبره کلیري چې دا لفظ چې کومه دی د دې معنا څه ده. د ټولو نه اول ته دا کوشش وکړه چې تا ته کله د لفظ معنا یادوي 50% تا تر دې په باره کې نالج دی. بیا د هغې ایکسپلینیشن درته یاد دی بیا خو ډېره ښه خبره ده، خو فرسټ به ته کوشش کوې چې امبریالوجي څه ته وایي، یا مطلب زه ته ووایم چې بایسپس بریکیای، ټرایسپس بریکیای، صحیح ده، یا بایسپس فیمورس. الفاظ دي که نه، بای څه ته وایي، سپس څه ته وایي، بریکیای څه ته وایي. درې الفاظ دي که نه، بای ټو ته وایي، سپس هیډ ته وایي، بریکیای بریکیم آرم ته وایي، لاس ته وایي. دا مسلس چې کومه دی دا په لاس کې دی او دوه سرونه دي، د دې د وجې نه اوله دا نوم ایښی دی. نو دا یادول مشکل به نه وي. زما په دې خبرو پوهېږئ، هر یو شلی دا نوم ولې ایښی دی دا د هغو په ژبه کې د دې معنا ده. دقه چې پښتو کې ورله موږ کېښودلې نو موږ به ویل چې د لاس دوه سرونو والا مسل، دا به نوم وی، مشکل به نه وی که نه. موږ به وایو چونکې کار هغو کلی دی د هغو، نو بس موږ د هغو په دغه پسې ځو، موږ یې راټکوو. د معنی نه څوک ځان نه خبروي. په یو شي که په میډیکل کې څوک ځان د دې معنی نه خبروي چې د دې معنا څه ده، مطلب یې څه دی، مقصد ډېر کم خلک یې، ټول نه یادوم، ډېر کم خلک یې بس شی یادوي چې یاره دې خدا دی او دا دا دی. نو چې هر یو شي تاسو ته هغه اوریجن معلوم یا یې درته معلوم. دومره سمال بک کېږي، زه به درته ریکمنډ کړم، هغه به ځان له والی دومره په هغې کې دا ټول ټرمینالوجیز او د دې معنی لیکلي دي د هر یو. ایکسټرا بک دی څوک یې ټیچ کوي نه، نو زه به درته بیا ریکمنډ کړم. اوس امبریالوجي لوجي لفظ خو کوم دی کې تاسو ګورئ نو دا د لوګس نه وتی دی، د لوګس نه، او تاسو ته پته ده چې لوګس سټډي ته وایي. په دې کې خو د چا هم د چا سره اختلاف نشته دی. د نهم په لیول هم ورته وایي بیالوجي یا بایولوجي، زوالوجي. الفاظ دي که نه، معنا ورته وکړي د سټډي آف لیوینګ تھنګ. دقه شان دلته امبریالوجي لوجي لفظ چې چرته هم تاسو لیدو، که په میډیکل کې او که په های لیول او که په لو، د دې مطلب به سټډي. دا خو عامه خبره ده، د ماشومانو خبره ده که نه. اوس دلته موږ لیکلي امبریو، نو چې تاسو پیژنئ چې امبریو زموږ څه ته وایي، نو بیا به تاسو د هغوی سبجیکټ په مطلب باندې پوه شئ، د دې په معنا باندې به پوه شئ. دلته اوس وګورئ ښه لیټل بیټ د ایکسپلینیټري پرپز لپاره. فار ایگزامپل دا د ما څه یو سړی دی، زه به ټول عمر سړی او ښځه علمه ښه جوړه به علم. ولې الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې په دنیا کې ما ټول شیونه چې کومه دي دا څه جوړ کړي دي، جوړه جوړ کړي دي. نو زه به دې جوړه والمه، دغه ښځه ده او دا چې کومه دی دا سړی دی. اوس دا ښځه او سړی ما څه له واخیستل، دا د خپل مقصد له د دې نه لږ دغه کومه ایکسپلینیټري پرپز لپاره ته خپل مقصد علمه. دا د ما څه یو ښځه ده یو سړی دی، او دا داسې ښځه او سړی دي چې د دې فار ایگزامپل واده شوی دی. پوینټ کلیر دی. اوس واده شوی دی، د واده نه خو تاسو ته ښه پته ده چې د واده نه بعد دار چې خپل پلاني څوک وایي یاره موږ لږ دغه کوو بیا به وروسته بچي راوړو، څوک ډایرکټ بچي راوړي، در چایلډ چا ورته جلدي دي چا نه. اوس وګوره کله چې دی پلان جوړوي نو ضروري خبره دا ده چې د ده ریپروډکټیو سیسټم هم فنکشنلي، د ده ریپروډکټیو سیسټم هم فنکشنلي. بیا به په فیمیل ریپروډکټیو سیسټم کې موږ وو چې دا څنګه کار کوي. په میل کې به تاسو ته دا خبره کلیري چې کله پیوبرټي ته څوک ورسي نو په دې کې سپرمیټوجینیسس سټارټ کېږي. څه پکې سټارټ کېږي؟ سپرمیټوجینیسس پکې سټارټ کېږي. خو دا فیمیل چې کومي دا لا پیدا شوي نه وي، دا د مور په خېټه کې او د دې هلته د مور په خېټه کې اوجینیسس سټارټ شوی. دا وایي چې زه به بیا پیدا کېږم او زه به غټېږم او زه به بیا واده کوم او زه به بیا بچي راوړم. نو د مور په خېټه کې پلان جوړ کړئ. خو دا چې کله پیدا شي او غټ شي پیوبرټي ته ورسي بلوغت ته، نو په دې کې سپرمیټوجینیسس سټارټ کېږي. اوس په دې فیمیل کې کله چې دا غټه شي او په دې کې اوجینیسس وشي،
جینیسس. د دې او جینیسس په ریزلټ کې په دې کې اوام جوړېږي. اوام په دغه باندې په ډیټیل باندې به وو په میاسس کې او جینیسس کې چې پرایمورډیل جرم سیل سي بیا د هغې مطلب ګروینګ فالیکل جوړ کړي بیا هغه زمونږ سه دغه کې پرایمري اوسایډ جوړ کړي او بیا پکې مونږ سه میاسس 1 وشي بیا سیکنډري او بیا زمونږ سه اوم خو جسټ مونږ د ایکسپلینیټري پرپس دپاره ډایرکټ د دې خبره کوم. د دې سپرمیټوجینیسس په ریزلټ کې سپرم جوړېږي. اوس وګورئ دا سپرم چې کومه دی دا میل جرم سیل دی. میل جرم سیلز دی ته وایي میل جرم سیل او دې ته فیمیل جرم سیل وایي. فیمیل جرم سیل هم ورته وایي. ښه نو کومه چېرته لفظ یوز کاوه اوم نو دې مطلب به دا وي چې زه خبره کوم د فیمیل جرم سیل او کومه وویل چې سپرم اټ مین چې زه د میل جرم سیل خبره کوم نو کومه دا لفظ یوز کاوه یا مې دا یوز کاوه د دې دواړو مقصد به سیم وي. اوس د هیومن خبره چې موږ کلم کوو او ما تاسو ویل چې موږ د او جینیسس خبرو وکړو د دې مطلب دا دی چې که او جینیسس دی او کو سپرمیټوجینیسس دی دې دواړو ته دا ما ګیمیټ جوړ کړو. میل ګیمیټ مې جوړ کړو او فیمیل ګیمیټ دې ته فیمیل ګیمیټ هم وایي. ښه نو دا الفاظ چې تاسو ته بیا په نیکسټ کلاسز کې یادي فیمیل ګیمیټس هم ورته وایي او دې ته میل ګیمیټس هم وایي. ښه میل ګیمیټس هم ورته وایي. درې الفاظ شو که سپرم مې یاداو که میل جرم سیل مې یاداو او که میل ګیمیټس مې یادول دا به زه دا یوه خبره کوم. که اوم مې یاداو که فیمیل ګیمیټس مې یادول او که فیمیل جرم سیلز مې یادول دا به زه اوم یادوم. د سپرم جوړېدو د پروسس ته سپرمیټوجینیسس وو او د اوم دې ته او جینیسس وو. دواړو ته کمباینډلی موږ یو لفظ یوز کوو او دې ته موږ ګیمیټوجینیسس وو. څه ورته وو ګیمیټوجینیسس. اوس موږ به په امبریالوجي کې د ټولو نه اول چې کله موږ انټر کېږو نو موږ به ګیمیټوجینیسس وو. اهمیت دی ولې اهمیت دی ځکه چې کله د میل او یا د فیمیل په باړۍ کې ګیمیټوجینیسس نه کېږي اټ مینز چې په دې کې اوم یا سپرم دا نه جوړېږي. کله چې اوم او سپرم نه جوړېږي اوس به موږ مخکې فرټیلایزیشنس کوو د دې نه به موږ آف سپرینګ پروډیوس کوو دی نو بیا به زموږ څه د هغې خلکو بچي نه کېږي او کله چې چا بچي نه کېږي هغې ته موږ انفرټیلیټي وو. پوینټ کلیر دی. اوس وګورئ چې ګمیټوجینیسس باندې ستاسو فل کمانډ حاصلې انتهایی ډېر زیات و چې څومره هم تاسو د کروموسومل سټرکچرل یا کوم ستاسو نیومیریکل ورته وایي که څه ورته وایي هغه پرابلم تاسو دغه کوئ ډسکس کوئ د هغې لپاره دا پروسس تاسو ته ضروري دی. فار ایگزامپل کلاین فلټر سنډروم نوم به مو اورېدلی ډاون سنډروم ایډورډ سنډروم پیتاو سنډروم دا ټول سنډرومز دي دا د دې پروسس سره بیا تاسو سره تعلق ساتي چې تاسو ته میاسس یا تاسو ته سپرمیټوجینیسس اینډ او جینیسس فل یادي. نو ډېر زیات ایم سی کیوز بیا د دې نه هم هغې چېړي نو په یو لیول باندې خامخا د دې ایم سی کیوز نو مخکې په کنجنیټل ډیزیز کې دا به بیا په کار راځي چونکې په دې باندې به خبره بیا لیټ په قلاره کوم. جست زه دې لفظ ته دلته ستاسو سره یو بیګ پکچر یا سینیریو چې کومه ده هغه جوړومه چې موږ امبریالوجي څه ته وو نو د هغې دپاره دا یو څو الفاظ داسې دا به بار بار موږ یوز کوو د موږ کار د دې سره دی نو د دې د وجې نه. اوس وګورئ ګیمیټوجینیسس په ریزلټ کې سپرم جوړ شو یا د سپرمیټوجینیسس په ریزلټ کې او د ګیمیټوجینیسس یا د اوجینیسس په ریزلټ کې اوام جوړ شو. سپرمیټوجینیسس به د میل په باډي کې کېږي او دا به د فیمیل په باډي کې کېږي. دا پوینټ کلیر دی. اوس چینجز سره راځي کله به اوولیشنس کېږي کله به زمونږ سره دا دغه کېږي د هغې خبره نه کوو جست زه د دوی نه سپرم او د دوی نه اوم دلته راولم. اوس وګورئ دلته فار ایگزامپل دا زما څه د میل نه سپرم رالی څه شی رالی دا د میل نه سپرم رالی او د فیمیل نه اوم راله. ښه دا یو ما څه شی جوړ کړو یو ما اوم جوړه کړه دا د څه نه کوم دی نه راله دا سپرم د میل نه رالی ښه او دا د فیمیل نه راله.
د فیمیل نه. اوس وګورئ دا سپرم دی، څه شی دی؟ سپرم دی. که ما داسې سټرکچر جوړاوه د دې مطلب به سپرمي، او که ما لیکو ام د دې مطلب به سپرمي، او دا اوام ده. صحیح ده؟ دا دواړه چې کله میلاو شي دا څنګه میلاویږي، دا سپرم څنګه جوړیږي، اوام څنګه جوړیږي، په دې به یو ګنټه کلاس هغه ځان له سټوري ده. جسټ ما تاسو ته وویل چې دا دواړه کله میلاو شي د دې د میلاوېدو دې پروسس ته موږ فرټیلایزیشن وایو. اوس دا فرټیلایزیشن به کله کېږي، په کوم ځای کې به کېږي، دا الګ سټوري ده، په دې به ځان له موږ بیا کلاس اخلو. خو د دې فرټیلایزیشن په ریزلټ کې یو ستاسو سل حاصلېږي دلته. دا سل چې کومه ده، دا سل د دې نوم که تاسو ته چېرته په بک کې د زایګوټ په نوم باندې چېرته نوم لیدو، زایګوټ، نو دا زایګوټ از نثینګ جسټ فرټیلایزډ اوام. دا ما څه شی جوړ کړی؟ اوام مې جوړ کړی. چې کله دا سپرم د دې سره میلاو شي موږ وایو فرټیلایزیشن وشو، موږ وایو دې د اوام فرټیلایزډ کړه، نوم چینج شو، نوم هم ورته زایګوټ کېښودو. دا زایګوټ که تاسو چک کوئ دا نو دا سنګل سیل ده، دا څه ده؟ سنګل سیل ده. صحیح ده؟ کوم الفاظ صحیح نه راتلل بیا ما ته ووایه چې زه په دې بلیک باندې لیکم. اوس زایګوټ د څه په ریزلټ کې رالی؟ د سپرم او د اوام فیوجن وشو، ملاپ یې وشو، زایګوټ یې حاصل کړو. اوس دلته کمال ته وګورئ، د دې سپرم او د دې اوام د ملاوېدو اونلی یو مقصد دی. شاباش، ستان علاوه څه مقصد دی؟ ولې دا میلاو شو؟ د سپرم اوام فرټیلایز کړه د کوم مقصد دپاره؟ ولې؟ چې ماشوم پیدا کړي. صحیح ده؟ چې ماشوم پیدا کړي. مطلب د دې نه به څه راځي؟ د دې نه به په ډفرنټ پروسس باندې اپکمنګ بیبي راځي. دا خبره درته منمه، زما یو مقصد بل دی. ها ته وورېږه. سپرم او اوم میلاو شو، ولې میلاو شو؟ کوم مقصد دپاره؟ چې بچي پیدا کړي. او دا خو دوی ویل منم ورته که نه، اګري ډس اګري ورته نه یم 100%. سپرم او اوم میلاو شو، چې که دا نه وی میلاو شوي څه نقصان به ولې میلاو شي؟ ها پروسس شو ولې میلاو شو؟ ډیولپمنټ بچي پیدا کېږي. صحیح ده؟ دغه خبره خو هغه هم وکړه، منم درته. کروموسومز، کروموسومز راوړي. دلته وګورئ، په دې کې به ډېر شیانې، په دې کې موږ سټډي کوو چې په دې کې کروموسومز دي. څه شی دي پکې؟ کروموسومز دي. که زه تاسو ته یو کروموسوم داسې جوړ کړم، فار ایگزامپل یا درته په بل کلر جوړ کړم، نو په دې کې کروموسومز دي او په دې کې هم کروموسومز دي. اوس دا کروموسومز چې کوم دي، کروموسومز دا په دې اوام کې هم دي او دا په دې سپرم کې هم دي. 23 کروموسومز په دې کې دي، 23 کروموسوم او 23 کروموسومز په دې کې دي. ها مخکې منمه درته دې کروموسوم ته موږ پیټرنل کروموسوم وو. څه ورته وو؟ پیټرنل کروموسوم ورته وو. دې ته موږ میټرنل کروموسوم وو. منم درته په دې کروموسوم کې څه دي؟ په دې باندې نه دي. ها چېرته دي؟ په دې ځای باندې دي، په دې ځای دي، چېرته دي؟ ها په دې کې څه دي؟ جین په کوم ځای دي؟ ها په اکرل نه، ته لږ چپ شه، په ټولو باندې دي، خو دوم جین په کوم ځای باندې دي؟ دا خو د 9 نه دي، ته پوینټ ته نه رسې، په کوم ځای باندې دي؟ ها په کوم ځای دي؟ په کوم ځای دي؟ هاي 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 ته خو ګوره ستا خو دا سر په دې مارکرو باندې ولم په یو دغه باندې ظالمه. کروموسومز کې څه شی دي؟ نور لږ ښه شه، په کروموسوم کې څه دي؟ ډي ان اے دی پکې. ماشاءالله هرې چې تا خو ویل په کروموسوم کې ډي ان اے دی. که زه تاسو ته یو کروموسوم داسې جوړ کړم، دا یو کروموسوم دی، په دې کروموسوم کې دننه به تاسو ویلیو په نهم کې، په لسم کې، په یولسم کې، فرسټ ایئر ایم بی بی ایس کې، سیکنډ کې، تھرډ کې، فورث کې، فائنل کې، په دې کې داسې ډبل هیلیکل سټرکچر داسې څه هم پکې لیدلي. اوس دا ډبل هیلیکل سټرکچر دی داسې
د سم لیدلو دا پکې ډي ان اے دی په دې ډي ان اے باندې مونږه څه شی جوړ کړیو په دې باندې سیکوینس اف نیوکلیوټایډ و په دې باندې سیکوینس اف نیوکلیوټایډ ته مونږ جینز ویلو څه ورته ویلو جین نو په دې دا کروموسوم دی کروموسومز په دې کروموسومز کې دا دننه ډي ان اے دی او په دې ډي ان اے باندې خاص سیکوینس اف نیوکلیوټایډ ته مونږ جینز ویلي دي څه ورته ویلي جینز هم ورته ویلي دي د انسان سلس چې تاسو کله والی د سپرم او اوم نه علاوه تاسو ته به پې 46 کروموسوم 46 کروموسوم شپږ څلوېښت کروموسومز میلاویږي څومره به میلاویږي ټوټل د دې انسان چې د کوم ځای نه هم ته سل والی ایکسپټ د سپرم او ایکسپټ د اوم څومره کروموسومز به میلاویږي 46 کروموسوم به میلاویږي دې 46 کروموسومز که ته د هر ځای نه والې په دې کې بعد دا 23 کروموسوم پیټرنلی او 23 کروموسوم به پکې میټرنلی اوس وګورئ د دې مور او د دې پلار د زندګۍ د دې جسم د سټرکچر او د فنکشنز چې څومره پروګرامز دي هغه په دې جین کې سټور دي سترګې به څنګه جوړېږي د دې سافټویر چېرته دی په کروموسوم کې دی په کروموسومز کې په کوم ځای کې دی په ډي ان اے کې دی په ډي ان اے کې په کوم فارم کې دی ایډینین تایمین سایټوسین ګوانین څلور دي که نه یوریسل په آر ان اے کې په دې څلورو کې میلیونز آف کوډز جوړ شوي دي او هر یو کوډ چې کومه دی تاسو ته ټریپلیټ بچوا کوډان دا زمونږ سا د لایف د یو خاص سټرکچر دپاره یا د یو فنکشنز دپاره ریسپانسیبل دی فار ایگزامپل سترګې به څنګه جوړېږي دا کار د چا دی دا د دې کروموسوم دی په کروموسومو کې د چا دی د ډي ان اے دی په ډي ان اے کې د چا دی د جینز دی 100% به دا ډي ان اے موږ جوړو چې دا جوړېږي څنګه په دې کې جینز څنګه دی او په کومه طریقه دا آف سپرینګ ته کریکټر ټرانسفر کوي انشاءالله بایوکیمسټري کې به دا و اوس وګورئ کله چې د مور او پلار نه د سپرم او اوام په فارم کې دې څه راغښتی دی یو ګفټ راغښتی دی کروموسومز دي 23 پیټرنل او دې بل هم راغښتی 23 میټرنل دا دواړه د یو بل سره صرف میلاو شو دا چې کله میلاو شو نو دا یو فیمیل پرونیوکلیس او یو میل پرونیوکلیس 23 کروموسومز چې کله په دې کې راغله نو په دې زایګوټ کې نور هېڅ شی نشته بار پکې سایټوپلازم دی دوه پکې نیوکلیای دي یو ته فیمیل پرونیوکلیس وایي یو ته میل پرونیوکلیس وایي او د دې نیوکلیای یا د دې سپرم او د اوم د یو بل سره د میلاوېدو اونلی یو مقصد دی چې دا کم د لایف پروګرامز سټور دي د مور او پلار په باډۍ کې ان د فارم اف جینز چې دا دې بچو ته ټرانسفر کړي اوس وګورئ دلته د دې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې کله دا یو سل جوړ شو په دې سل کې دا 23 کروموسومز رااله په دې کې ټوټل زموږ څو کروموسوم رااله 46 کروموسوم رااله کله چې په یو سل کې د کروموسومو تعداد نمی هغې ته موږ هیپلوید نمبر و فار ایگزامپل دا 23 د 46 نیم دی دې ته موږ هیپلوید نمبر و دې هیپلوید دپاره موږ سمپل وړوکی سمال ان لیکو دقه شانته دا هم زموږ څخه هیپلوید نمبر دی هیپلوید او د دې لپاره موږ سمال ان لیکو چې یو درته دا خبره یادوي ډېر د لو لیول خبره ده دویمه خبره کله چې تاسو په دې کې ډي ان اے اماونټ اف ډي ان اے چیک کوئ او جسټ په دې کې تاسو دا چیک کوئ نو په دې کروموسومز کې دا په مینس کې چې کومه ایریا ده دې ته سنټرومیر وایي او د دې دا یو آرم دی او دا بل آرم دې ته کروماټیډ وایي په دې کروموسومز کې د اماونټ اف دی ډي ان اے ته که دا تاسو د دې ټول 23 کروموسومو ډي ان اے واخلئ نو د دې دپاره موږ یو بګ ان لیکو غټ ان لیکو کیپیټل 1 کیپیټل ان که چېرته ما په خپل لیکچر کې لفظ یوز کاو
چې سپرم از هپلاید سیل د دې مطلب بدای چې په سپرم کې د کروموسومو تعداد نیم دی. کما سمپل 1n لیکو یا تاسو په کتاب کې لیدو یا تاسو ته چاوا د دې مطلب بم هپلاید نمبر اف کروموسوم یا هپلاید سیل دا لږ کولاو کنه دا دغه دومره نه پوهېږي چې ګرمي ده. ها بل کله چې ما 1 capital N یاداو it means چې زه د ټوټل اماونٹ اف کروموسومز چې کوم په 23 کروموسومز کې موجود دی زه هغه یادوم. په دې خبرو باندې پوه شوئ. د هپلاید نمبر معنی به څه د کروموسومو تعداد نیم د 46 په ځای 23 پوینټ کلیر دی. د هپلاید مطلب به هاف نمبر اف کروموسومي د 1 capital N. اوس دا خبرې زه ولې منشن کوم د دې ډېر زیات اهمیت دی مخکې به تاسو ته پته ولګي ډېر زیات اهمیت دی. اوس دلته وګورئ کله چې ما یو کروموسوم داسې جوړ کو یا ما داسې جوړ کو د دې مطلب دا دی چې دا سنټرومیر دی او د دې دا یو کروماټیډ دی یا دا یو کروماټیډ دی دا بل 2 کروماټیډ دي. سمپل دومره یې په دې کې دا یو زمونږ سا شارټي یو لانګ یو ته پی آرم او یو ته کیو مخکې به دا بیا هلته کلیر کېږي. دلته ما تاسو ته ویل چې جسټ موږ به دا پوینټ کلیر کوو چې دا چونکې ریلیټډ خبرې دي د 9 10 لیول لږ ریمایند کوو هر یو شی به په ډیټیل باندې بیا وو چې دا څنګه کېږي. اوس دلته وګورئ په دې ځای کې که داسې کروموسوم ما جوړاوو نو موږ به وو چې دا سنګل کروموسوم دی یو کروموسوم دی 1 کروموسوم سنګل سټرکچر دا ما 1 کروموسوم جوړ کړی 1 کروموسوم خو سنګل سټرکچر دی. د دې ډېر زیات اهمیت دی. ښه بیا مخکې تاسو ته به پته ولګي. دا اوس که زه داسې کروموسوم جوړ کړم فار ایگزامپل او په دې پسې داسې یو کروماټیډ جوړ کړم او بل 4 کروماټیډ مې پسې جوړ کړم او په دې کې زه ډي ان اے داسې جوړ کړم ډبل سټرکچر ډي ان اے دی دا ښه بس دا ډبل سټرکچر ریپرزینټ کوي. دلته ما دا د سنټرومیر جوړ کوم سنټرومیر دا 1 کروموسوم دی 1 کروموسوم خو دا ډبل سټرکچر دی ډبل سټرکچر دی. په دې خبره پوهېږئ. اوس وګورئ په دې ځای کې که زه تاسو ته د نمبر اف کروموسوم ووایم نو په دې کې په هر یو پسې ستاسو 2 سیسټر کروماټیډ جوړ شو. په دې ټیم کې چې څومره کروموسومز دي د دې دا ډي ان اے په 46 کروموسوم کې چې په 23 کې 1 ان په 46 کې به 2 ان شي چونکې دا ډبل شو د 46 سره چې ډبل 92 راځي 92 کروموسوم راځي نو موږ وایو چې دلته کې دا 4 ان دی. د دې اهمیت ولې دی دا درته اوس یو 2 منټه بعد وایم. اوس وګورئ کله چې دا سپرم راځي او دا اوام د کروموسومز راغستې دي څه راغستې کروموسوم صرف په دې کې 23 کروموسوم د مور نه راځي 23 د پلار نه راځي. پوینټ کلیر دی. لږ مزید نور ګورئ فار ایگزامپل دا کروموسوم نمبر 1 دی دا کروموسوم نمبر 2 دی دا کروموسوم نمبر 3 دی اینڈ دا 22 نمبر کروموسوم دی. زما په دې الفاظو خو پوهېږئ که نه پوهېږئ تپوس کوئ په دې 22 23 په دې الفاظو صحیح ده دا او دا 23 کروموسوم دی. دا ما ټول هغه کروموسوم جوړ کړه کوم د پلار د سایډ نه راځي او دا زمونږ سم میټرنل سایډ کروموسوم زه تاسو جوړو. کروموسوم نمبر 1 دی بیا د دې کروموسوم نمبر 2 دی بیا کروموسوم نمبر 3 دی بیا کروموسوم نمبر 4 دی 22 اینڈ کروموسوم نمبر 23. پوینټ کلیر دی. اوس وګورئ په دې کې یو پوینټ یاد ساتئ دا کروموسوم چې لینت یې څومره دی د دې کروموسوم لینت به هم دومره وي اگر چې یو د پلار نه راغلی یو د مور نه راغلی. فار ایگزامپل دا یو کروموسوم دی دا د پلار نه راغلی دا بل کروموسوم دی دا د مور نه راغلی یو ریډ دی او یو بلیک دی د دواړو لینت د سیم دی اوس وګورئ دا یوه خبره لینت به د سیم وي. دویم
په دې پوزیشن باندې د کم کار د پاره جین دی په دې کې به په دقه ایریا باندې په کم ځای چې جین لوکیټ دی دې ته موږ لوکس وو دې ته موږ څه لوکس وو او کله چې په دې ایریا باندې د کم کار د پاره جین دی دقه جین به په دې ځای باندې می کله چې په سیم لوکای باندې سیم یا ډیفرنٹ جینز موجودی د سیم کار د پاره د تمنګ الیل اف ایچ ادر وو فار ایگزامپل دا دوانه جین د یو بل الیل دی الیل دا دوانه جین د یو بل الیل دی او دا دوانه جین د یو بل الیل دی د دې دا د یو بل الیل دی دا جین او دا جین د یو بل نان الیل دی یو خبره دویم دی کروموسوم ته چې د کم میټرنل کروموسوم دی او کم پیټرنل دی او جینی په سیم لوکس باندې دی ته هومولوګس کروموسوم وایي هومولوګس کروموسوم پوینټ کلیر دی دا دومره قصه ته ولې کوم اوس به لټل باد پوه شئ دا هومولوګس کروموسوم چې کله دا سپرم او اوم جوړیږي د دې نه مخکې په دې کې کراسینګ اور کېږي کراسینګ اور میاسیس 1 کې کراسینګ اور کېږي که نه جینیټک مټیریل د یو بل سره ایکسچینج کوي د دقه د ډېرو ډیزیزو سره تعلق دی ډېر ډیزیز د دې سره تعلق ساتي کله چې موږ بیا دا په ډیټیل باندې سټډي کوو نو موږ به بیا په دې کراسینګ اور کې فرست اف آل دا کروموسومز را یو ځای کوو موږ چې ساینپسز وشو بیا به د دې کراسینګ اور کوو او بیا به پلازما فارمیشنز کو بیا الایمنٹ کو کله کله دا کروموسومز د یو بل نه جدا نشي هغې ته موږ نان ډسجنکشن وو نو چې څومره ستاسو سره ډیزیزز دي که هغه ستاسو سره کلاین فلټر سنډروم دی یا سمپر تاسو ته ووایم چې مانوسومي ده یا ټرایسومي ده هغه د دې ځای سره تعلق ساتي پوینټ کلیر دی خپل ځای ته بیرته راځو دا کروموسومز په دې سټرکچر باندې موجود دي 23 د یو سیډه 23 راغلي 23 د بل سیډه راغلي اوس دا کم یو سیل چې جوړ شو دا یو سیل په دې یو سیل کې اونلی 46 کروموسوم دي اوس دا چې کلم ستاسا دا سیل ډیوایډ کیږي دا یو سیل بروالم دا ما زایګوټ راواغېستله دا د 46 کروموسوم در دی په نیوکلیس کې په دې کې هر یو کروموسوم دا د ډبل سټرکچر شي په هر یو کروموسوم پسې خپل سیسټر کروماټیډ جوړ شي په دې 46 کروموسوم کې ډیویژن وشي او دا مزید 46 په ځان پسې جوړ کې او د یو بل نه جدا شي دا یو سیل ډیوایډ شي 36 hours after fertilization first division کې یې کلیویج چې ورته تاسو ویلو دا چې کله ډیوایډ شي نو دوه سیل جوړ کړي 46 کروموسوم په دې کې راشي او 46 کروموسوم په دې کې راشي د یو سیل نه څو جوړې شوې دوه مین گیم په څه کې دی په کروموسوم کې دی څنګه جوړ شوې دا سنگل کروموسوم دی ځان ډبل کو د یو بل نه جدا شو د مایټوسیس په ذریعه باندې یو په یو کې لاړې بل په بل سیل کې لاړې کروموسوم سیټ او دوه سیل جوړ کړو دغه پروسس فالو کی او دا کروموسومز به ځان ډبل کی دا څه کې به ځان ډبل کی او بیا دا د یو بل نه جدا شي په دې باندې څنګه جدا کیږي په ډیټیل به سلور سیلز جوړي 46 کروموسوم دل تراشی 46 کروموسوم دل تراشی 46 کروموسوم دل تراشی 46 دل تراشی 4 سیل سټیج بیا د روان دي کله چې دا انسان غټ شي او دا اډلټ هډ ته ورسي اډلټ هډ ته دا غټ شي او دا میډیکل کالج ته اپلای وکړي او ټیسټ پاس او بیا راشي او سټیټوسکوپ وقت ورته او دا اډلټ هیومنی په دې کې به د دې سل نمبرنګ چې کومه دی دا به 100 ټریلیون ته ورسي ورسي 100 ټریلیون په 1 ټریلیون کې 10 ریز ټو پاور 12 یعنی که دا 12 سپران په دې پسې وکم دا 1 ټریلیون دی زمونږ په باډي کې دا ټیم 100 ټریلیون سیل ګوګل ما 37 ټریلیون لیکي خو خپل د فزیولوژي بوکس وغیره هغه فالو کوي 100 ټریلیون لیکي ښه اوس وګورئ دلته 100 trillion times the set of chromosomes زمونږ په باډي کې ځان ریپلیکیټ کوي ځان ډبلای او ځان ډیوایډ کوي
یو ظلم پدې کې غلطي نه کیږي. پدې خبره پیږي یو ظلم پکې غلطي نه کیږي. کله چې پدې کې غلطي وشي یو کروموسوم کم لاړې یا د یو کروموسوم د کروماټیډ نیم لاړې یا کروموسوم سیوا لاړې ماشوم با اب نارملی. اوس وګورئ په دې 22 کروموسوم کې په دې 23 کروموسومز کې دا 22 کروموسومز چې کوم دي دا 22 کروموسومز دې ته اوټوسوم وایي. اوټوسومز او دا یو جوړه چې کومه دا 23 کروموسوم دې ته 6 کروموسوم وایي. 6 کروموسومز چې کوم دي دا په میل کې د ایکس او وائی په نوم موږ پیژنو او په فیمیل کې دا موږ د ایکس او ایکس په دغه باندې پیژنو. اوس دلته وګورئ د خبرې مطلب مې دا دی چې ټول عمر ما په دې اووم کې ایکس کروموسومي د دې څه بل چانس نشته چې وای راوړي. په دې کې د 23 کروموسوم نه علاوه خبر کوم 23 به پکې نورې خو ټول عمر به دا ایکس کروموسوم راوړي. سپرم چې کوم دی په دې کې چانس چې یا به ایکس راوړي یا وای. که چېرته ایکس راوړو او د دې ایکس سره میلاو کوم د اپکمینګ بیبي به فیمیلي خو که چېرته وای راوړو نو د اپکمینګ بیبي به څه دا به میلي. یوه چې درته دا خبره کلیري. دویمه خبره د دې درشتمې جوړې کار د دې اپکمینګ بیبي د جنس څه دی چې دا هلکې که جینۍ وی دا چا کار دی دا د درشتمې جوړې دا هم په 12 کې ویلي وو که نه. اوس وګورئ د دې 22 کروموسومه کار څه دی. د دې کار دا دی چې د دې مور به سترګې یې به که نه انسان دی دا هیومن دی د پلار به سترګې په دې اولني فرض کوو په دې اولني کروموسوم فار اګزامپل د مثال په توګه دلته زمونږ ته د سترګو دپاره جین دی دلته به هم د سترګو دپاره جیني. اوس دا جین چې کومه دی د شنو سترګو دپاره دی او دا جین د تورو سترګو دپاره دی. په دې ماشوم کې به اوس د سترګو رنګ یا د سترګو کلر د مور راځي کو د پلار دا به ډیپینډ کوي په دې جین باندې چې ډومیننټ جین د کم طرف راغلی. یوه دویمه دلته به غوږونه یي څو به دوه دلته به هم غوږونه یي د دې غوږونو دپاره به جین راغلی فار اګزامپل په دې باندې. اوس د ټولو نه اول خبره دا ده چې دا کوم 22 کروموسوم دي دا د دې انسان نه چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه به انساني که خر به انسان. د انسان دا خصوصیت انسان ته چا منتقل کړه دا د کروموسوم منتقل. کروموسوم کې چا ډي ان اے کې چا جین. یوه خبره. دویم د سترګو کلر چا منتقل کو کروموسومز کې چا ډي ان اے په ډي ان اے کې چا جینز. اذان دی دې ته لږ ویټ کوو. دې خبره مې کوله چې جین ریسپانسیبل دی. اوس وګورئ په دې 24 کروموسوم په 22 کروموسوم په اوټوسومز او په 6 کروموسومز کې د هر یو کار د پر جینز دی خو اونلی ان اونلی د ایکس او وائی جین د جنس لپاره ریسپانسیبل دی. په دې خبره پیږئ. اوس دا 23 کروموسومز پیټرنل او 23 میټرنل د انسان په هر یو سیل کې ایکولی ډسټریبیوټ شوي دي. که تر سترګو نه سیل واخلې فار ایگزامپل ما راډ اینډ کونز واخیستل یا مې سیل پې واخیستلو په هغې کې به ما ورته 46 کروموسوم ملاویږي. که ما چېرته د دې هارټ نه سیل واخیستو په هغې کې به م راته 46 کروموسوم ملاویږي. که ما یې د لږ نه واخیستو په هغې کې به م 46 ایوری 100 ټریلیون سیلز کې که ته اخلې ایکسپټ 6 دا به تا ته څه ملاویږي 46 کروموسوم ملاویږي. خو د سترګې فنکشن کتل دي د غوږونو فنکشن اوریدل دي د ژبې فنکشن ټیسټ معلومول دي د سپیمې فنکشنز سمیل کول دي. الله تعالی د یو سیل نه بل سیل په سټرکچر کې په فنکشنز کې څنګه ډیفرینشیټ کړی دا باوجود د دې چې په ټولو کې سیټ اپ کروموسومز یا په دې باندې چې ټوټل جین دی د 25 نه والا د 30,000 پورې جین دی. ځینې بک اوس 40,000 لیکي. د 25 نه والا د 30,000 پورې جین دی دا تا ته په هر سیل کې میلاویږي. بیا ولې د یوې فنکشنز د بلې نه مختلف دی
جواب دا دی چې الله تعالی په هر یو سل کې د خپل سپیشل کار دپاره خپل جین اکټیویټ کړي دي او چې د کوم جین کار په کم سل کې نه دی په کار هغې آف کړي دي د هغې کار یې په هغې کې آف کړی دی ایکسپریشن اف جین ریسپانسبل دی په هر یو سل کې اوس دلته وګورئ سورۍ له راځو سپرم به څنګه جوړیږي د سپرم د جوړېدو دپاره د انسان په باډۍ کې کم ریپروډکټیو سیسټم او د هغې دپاره کم هارمونز پکار دی ایج کم پکار دی نمبرینګ اف سپرم څومره پکار دی میچوریشنز څنګه پکار دی او بیا ایجوکولیشنز دپاره سیسټم کم پکار دی چې دا ټرانسفر کې سیفلی ټو د ریپروډکټیو سیسټم اف د فیمیل چې دا تاسو ته یادي بیا سپرمیټوجینیسس څنګه کیږي او اوجینیسس څنګه کیږي که چېرته زموږ په باډۍ کې فار ایگزامپل ټیسټسټرون هارمونز نه خارجېږي نو بیا به سپرم جوړېږي که نه به جوړېږي امپارټنټ خبره ده چې دا تاسو ته کلیري او اوجینیسس دپاره کم ماحول پکار دی کم سیسټم پکار دی او د هغې دپاره کم هارمونز پکار دی بیا کله چې دلته دا سپرمیټوجینیسزم نارمل دی او اوجینیسزم نارمل دی کفل نارمل ده او دیو واده وکړو د هغې نه بعد د دیو دلته فرټیلایزیشن هم کېږي د دې فرټیلایزیشن نه بعد چې کله امپلانټیشن کېږي او د مور په خېټه کې فار ایگزامپل دا سیسټم دلته نه کېږي دا د مور په خېټه کې دننه کېږي فار ایگزامپل که زه تاسو ته دلته یو ډایګرام جوړ کړم نو دا د دې دلته کېږي اوس دا یوټرس چې کوم په دې کې دا ماشوم پیدا کېږي دا یوټرس دی فار ایگزامپل او په دې کې دا ماشوم پیدا کېږي نه سوري جوړېږي اوس د دې امپلانټیشن دپاره د دې په باډي کې کم ریکوایرمنټ دي اوس دا ماشوم چې کله د دې سټیج د دې فرټیلایزیشن نه واله د دې پیدا کېدو پورې ډیلیوري پورې چې کله دا پیدا کېږي د دې په باډۍ کې کم چینجز راځي کله چې فرټیلایزیشن وشي او په 2 سیل سټیج کې بیا په 4 سیل سټیج کې بیا په 8 کې بیا د دې نه مطلب مروله جوړه شي او بیا د دې نه بلاستوسیس جوړ شي او بیا دا امپلانټ شي او بیا ته اکټوډرم جوړ شي بیا ته وسا میزوډرم جوړ شي او انډوډرم جوړ شي او د دې نه بیا په سی شیپ باندې دا کول شي او بیا د دې نه څنګه ماشوم جوړیږي دا ټوټل پروسس چې کله موږ سټډي کوو نو دا پروسس د دې مور په خېټه کې 9 منث اخلي کله فرټیلایزیشن وشي فرټیلایزیشن په اولنۍ ورځ پکې څه کېږي په دویمه څه کېږي په درېیمه په څلورمه په شپږمه په اوومه په نهمه درې میاشتې بعد څه جوړ شوي څه جوړېږي نه ټوټل دا جوړېدل 9 میاشتې علي په ډیټیل باندې به وو ریپروډکټیو سیسټم به جوړو سپرم به ورته انټرکو سپرم برسو هلته به فرټیلایزیشن کوو بیا به راولو په ډیټیل به وو بیگ صرف د خپل ډیفینیشن کلیر کولو دپاره چې په امبریالوجي کې به زموږ ټارګېټ صحیح د هغې دپاره موږ دلته لږ کانسیپټ جوړو دا لایف کوم چې د مور په خېټه کې ماشوم د فرټیلایزیشن نه واخله د پیدایش یا د برته پورې تیری د برته پورې یعنی د برت پورې هغه لایف چې د مور په خېټه کې ماشوم د فرټیلایزیشن نه د برت پورې تیری دې ته پری نیټل لایف وایي څه ورته وایي پری نیټل لایف او کله چې ماشوم پیدا شي د ډیلیوري وشي او بیا د ډیته پورې کم لایف دی دې ته پوسټ نیټل لایف وایي څه ورته وایي پوسټ نیټل لایف ورته وایي اوس 2 زندګیانې دي زموږ یو هغه زندګي چې لا موږ پیدا شوي نو د مور په خېټه کې موږ تېره کړې ده څومره ژوند موږ هلته تېر کړی 9 میاشتې ځینې خلک مخکې پیدا کېږي ځینې لږ لیټ پیدا کېږي هغه زموږ څه نارمل ډیلیوري نه وي د هغې خبره زه نه کوم صحیح ده زه د نارمل ډیلیوري خبره کوم 9 منث په 9 منث کې څه کېږي د ټولو نه اول ضروري خبره دا ده چې کله یو ماشوم پیدا کېږي نو ضروري خبره دا ده چې دا سپرم راشي او اوم راشي دا دواړه میلاو شي فرټیلایزیشن وشو یو سیل جوړ شو په 2 کې ډیوایډ شو 4 کې ډیوایډ شو 8 کې ډیوایډ شو 14 کې 32 کې او داسې روان دی کله چې د دې نه یو ماس اپسل جوړ شي نو دا بیا په لیر کې 2 لیر جوړ کړي بیا د هغې نه 3 لیر جوړ شي او بیا د هغې نه ټوټل هیومن بینګ جوړ شي
په امبریالوجي کې با د فرټیلایزیشن نه سٹارټ من اخلو او د اخرنۍ ورځ د پیدا کېدو پورې چې د په باډۍ کې کم ایونټس کېږي هغه ټوټل به موږ سټډي کوو. د سټډي اف امبریو از کالډ امبریالوجي. اوس امبریو ما تاسو ته ویل چې امبریو څه ته وایي. کله چې ما دا ووم فرټیلایزډ کو او ما ورته زایګوټ ووه او په دې زایګوټ کې ما ډیویژن سټارټ کو د دې نوم چینج شو دې زایګوټ ته بیا موږ امبریو وایو. دې ته موږ څه وایو؟ امبریو وایو. اوس دا امبریو دا چې په دې کې ډیویژن سټارټ شو او د دې نه دا ماشوم جوړ شو. په دې خبره پوهېږئ؟ د زایګوټ نوم مې کله چینج کړو چې ډیویژن پکې سټارټ شو. که څوک درنه تپوس وکړي چې زایګوټ ته موږ امبریو ویلی شو نو تاسو وایئ چې آو دې زایګوټ ته موږ یوني سیلولر امبریو هم وایو. ها څه ورته وایو؟ یوني سیلولر امبریو ورته وایو. یوني سیلولر امبریو. پوینټ کلیر دی؟ اوس انسان چې کله فرټیلایزیشن وشي او د فرټیلایزیشن نه بعد په دې کې ډیویژن سټارټ شو دې ته موږ امبریو وایو. د امبریو د سټډي ته امبریالوجي موږ وایو. اوس په دې امبریالوجي کې به موږ څه سټډي کوو؟ فرسټ اف آل سپرم څنګه جوړیږي دا به موږ دلته سټډي کوو. اووم څنګه جوړیږي دا به موږ سټډي کوو. څه څه ورله ریکوایرډ دي دا به موږ په امبریالوجي سټډي کوو. فرټیلایزیشن څنګه کیږي دا به موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو. فرسٹ سیل ډیویژن کله سٹارټ کیږي، سیکنډ کله سٹارټ کیږي، تھرډ کله سٹارټ کیږي او بیا ستاسو بایلیمینر جرم ډیسک کله جوړیږي او ټرایلیمینر جرم ډیسک کله جوړیږي دا به موږ په امبریالوجي کې وایو. د دې جرم لیر نه دماغ به د اکټوډرم نه جوړیږي که د میزوډرم نه جوړیږي که د انډوډرم نه جوړیږي په څومره ورځ به سټارټ کیږي د مور په باډۍ کې د دماغو د جوړېدو لپاره د کم شیانو کمی یا زیاتي راشي مسله به کار کوي دا به موږ په امبریالوجي کې وایو. زړه جوړېدل به کله سټارټ کیږي، زړه به نارمل کیږي، سره فنکشنز به کله سټارټ کوي دا به موږ په امبریالوجي کې وایو. پیپړې به څنګه جوړیږي، جی آی ټي به څنګه جوړیږي، ګردې به څنګه جوړیږي، کله به کار شروع کوي. تاسو ته به په کم کم ټیسټونو کې دا خبره معلومیږي چې د دماغ صحیح جوړ شوي دي، د ګردې صحیح جوړې شوي دي، د سیستم صحیح جوړې شوي دي. په الټراساونډ کې به د کمو کمو شیانو په کم ټیم باندې پته لګي دا به انشاءالله تاسو ته به دې کې کلیر شي. که چېرته یو ماشوم پیدا شو او د هغه نیم سر نه انسپیلي ورته موږ وو د دې په باډۍ کې به څه شی زموږ څه کمي او د مور چې کله حملي په اولنو 3 میاشتو کې دې له کم کم شیان اخیستل پکار دي، کم کم شیان ول اوایډ کول پکار دي یا نه اخیستل پکار دي. په 3مه میاشت کې دې له کم کم شیان اخیستل پکار دي. د 3مه نه 6مې پورې کم ته چې موږ فرسټ ټرایمسټر 3 میاشتو ته، بیا سیکنډ ټرایمسټر 3 میاشتو ته او بیا تھرډ ټرایمسټر اخرنو 3 میاشتو ته ویلې. په اولني کې کم کم شیان اخیستلی شي، کم دوا یا کم میډیسن نشي اخیستلی او که کم یې واخیسته کم نقصانات دې کم نه دا به موږ په امبریالوجي کې وایو. یو ماشوم پیدا شو د هغه لاسونه پوره نه دي جوړ، د هغه ګوتې پوره نه دي، دا ولې نه دي جوړې دې لپاره څوک ریسپانسیبل دی؟ که کروموسوم سیوا لاړی، کروموسوم کم لاړی، کروموسوم کټ لاړی، ډي ان اے کراسینګور وشو، د کومو بیمارانو چانسز دی کم نه دی. د مور عمر د کروموسومل ډیزیز سره څه تعلق لري؟ د پلار عمر د کومو ډیزیز سره؟ د مور نه به کمې بیمارۍ نه بچو ته لګي، د پلار نه به کمې بیمارۍ نه بچو ته لګي. دا به موږ په امبریالوجي کې سمپلی موږ ټوټل دا ډیټیل هر یو دلته نه وو، په هایر کلاس کې به دلته به موږ وو چې انسان څنګه جوړیږي او د انسان د یو آرګن ډیولپمنټ زموږ انسایډ د مور په یوټرس کې څنګه کېږي. نو په دې امبریالوجي کې به ټوټل زموږ سټډي صحیح د فرټیلایزیشن نه والا د برث پورې چې کوم سنګل ایونټ هم کېږي دا ټوټل به موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو. نو چې کله موږ د فرټیلایزیشن نه سټارټ واخلو او هلته موږ په دې کې سیل ډیویژن سټارټ کړو نو بیا به تاسو ته پته ولګي. صحیح ده؟